الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څرنګه چې د اجتماعي امورو څخه د خپلو همسایګانو سره ژوند او گزاره کول دي او د اسلام مقدس دین هیڅ داسې موضوع نه ده پرېښې چې په هغه کې د موږ ته صحیح او سالمه لار نه وي راښولې، خاصتا آداب، حسن معاشرات، اجتماعي روابط او حقوق. نو خود په اسلامي شریعت کې همسایه ځان ته خاص مراعتونه او حقوق لري چې په دغه پته کې به د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د همسایه حقوق په مختصر ډول سره بیان شي چې دغه حقوقو مراعتول پر هر مسلمان لازم او ضروري دي. باید په خپل ورځني ژوند کې عملی او پر ځای کې. محترم ورونو، یوه ټولنه د یوه زنځیر په مثال ده، او زنځیر هغه وخت قوي او مضبوط کېدلی شي چې د هغه زنځیر حلقې پنډې قوي سالمې وي. نو د ټولنې د محکمۍ او خوشبختۍ دپاره د هغې ټولنې د افرادو قوت او سلامتیا لازمه او ضروري ده، ځکه افراد د جامعې یا ټولنې دپاره داسې مثال لري لکه حلقې د زنځیر دپاره. که حلقې قوي وي، زنځیر قوي دی. که افراد قوي او سالم وه، ټولنه قوي او سالمه ده. ورونو، د یوه فرد دپاره ښه ژوند دا دی چې هغه انسان په امن او اطمینان کې ژوند کوي، د خلقو د طرفه آزار نه ورسول کېږي، د خوراک اغوستلو او اوسېدلو دپاره دونه ورسېږي چې د حاجت او ضرورت په پوره کېږي، او په عین حال کې نفس هم پاک وي، په شرعي احکامو یې فکر هم روښانه وي. ځکه پس له هغه چې د یو چا نفس پاک سو او په شرعي امور فکر روښانه سو، نو په اساني او په خپله خوښه سره دې ته آماده دی چې د شریعت وبلونکي ته لبیک ووایي او په ښو اخلاقو ځان ښایسته کړي. نو د انسان د ژوند بهتري او ښوالی په درو شیانو کې سو. اول دا چې په امن او اطمینان کې به وي، د بیرې او ازارو څخه به خلاص وي. دوهم، د ژوند ضروریات به ورسیږي. دریم، دون علم او ادب بلري چې الهي او بندگی حقوق ادا کړي. د خیر وکارو ته مجهز او آماده وي. کم وخت چې د ټولنې افراد خوښ او راضي سوه، نو هغه ټولنه خوشبخته او پرمختللې ټولنه ده. نو اوس چې د ټولنې خوشبختي د افرادو په ښه ژوند پورې تعلق پیدا کړي، نو د ټولنې پر هر فرد دا لازمه ده چې خپل ټول همت ودې ته وګماري چې ټول افراد باید ښه ژوند ولري. نو ته چې د ټولنې د هر فرد سره دا کومک کولای شي چې هغه په امن کې ژوند وکړي، باید دا کومک ورسره وکړي. او که ته د هغه د ژوند ضروریات ورپوره کولای شي، باید ورپوره یې کړي. او که ته دیني او اخلاقي تربیه ورکولای شي، باید دا تربیه ورکړي، ځکه هغه فرد هم د دغې تربیه په واسطه کولای شي چې پر سالمه لار ولاړ شي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت حکم هم دا دی چې خلق و صلح او اصلاح ته دعوتوي، او موږ و هغه روابطو ته متوجه کوي چې په هغه سره یو انسان د بل انسان سره متصل کیږي. څرنګه چې د یوې ټولنې خوشبختي د فرد په خوشبختي او ښه ژوند پورې تعلق لري، نو د اسلام مقدس دین د دغه مقصد دپاره ډېر قوانین او حقوق وضع کړي. اسلامي شریعت اولا موږ په انساني ارتباط امر کړي یو چې یو انسان د بل انسان سره باید ښه او نیک د محبت ډک سلوک ولري، او بیا مو د دین او عقیدې د یووالي په تړون سره تړي. انما المؤمنون اخوه. تر هغه وروسته مو بیا د قرابت په رابطه سره نږدې کوي، بیا د استاد او شاګرد ژوند او رابطه، د مشر او کشر احترام او وسیله، او داسې نور ارتباطات، حتی بالآخره د همسایتوب په نامه مو سره تړي. په دغه ټول روابطو کې اسلام موږ امر کوي چې یو د بل آزار سره ونه رسوو،
یو د بل سره د شر لارې وتړو او د خیر پر رسولو کې یو د بل سره کوشش وکړو. دین اسلام په خپل دعوت کې په دې اکتفا ونه کړه چې یوازې د هغه لویو روابطو مراعات کوي، بلکې د انسانیت لکه د انسانیت رابطه، د اسلامیت رابطه، بلکې د اسلام مقدس دین و هغه کوچنیو او فردي روابطو ته هم خاصه توجه کړې ده، لکه د نسب روابط، د همسایتوب روابط. ځکه دغه کوچني روابط لکه په لوی ځنځیر کې حلقې، لوی ځنځیر امت مسلمه دی او لوی ځنځیر هغه وخت کامل او قوي کېدلی شي چې حلقې یې پوره سالمې او قوي وي. محترم ورونو، موږ د دغه روابطو د حقوقو په موضوع کې اوس فقط د یوې حلقې او یا یوه ربط بحث او بیان درته کوو چې هغه د همسایتوب حلقه او ربط دی. ورونو، د انسان څخه دا غوښتل کیږي چې وبل هر انسان ته آزار ونه رسوي او د هر حاجتمند ضرورت د خپل قدرت پر اندازه ور پوره کړي او هر وخت چې د نیکی او احسان کولو زمینه ورته مساعده شي باید نیکی او احسان وکړي. مګر ستا او د هر مسلمان څخه دغه نیکی او حقوق هغه وخت په تاکید سره غوښتل کیږي خامخا به کوي که یو حاجتمند یا د نیکی مستحق سړی ستا سره ستا په نزدېکت کې ژوند کوي او تا ته یو نسبت هم کېدی. خلق ویل چې دا د فلانی همسایه دی. اسلام، اسلامي همت او شجاعت، اسلامي اخلاق او آداب پر انسان دا لازموي چې خپل همسایه ته خاصه توجه وکړي او خپل همسایگان تر نورو حقدارانو د مخه او مقدم کړي. د همسایگانو د ضرورياتو د رفع کولو لپاره خاص کوشش وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. یعنی جبريل علیه السلام به همیشه د همسایه په باره کې وصیت سپارښت را باندې کاوه تر داسې اندازې چې زما دا خیال سو چې په میراث کې به شریک وګرځول شي. یعنی دونه ډېر حقوق یې درلوده چې ما دا ګمان وکړي چې د الله جل جلاله د طرفه به داسې امر راته راسي چې همسایه د همسایه په میراث کې حق لري. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله د همسایه د حقوق او مراعات کولو په باره کې ډېره جامعه جمله ده، ډېرې معناوي تر لاندې کیږي. هیڅ وخت باید هیڅ آزار و همسایه ته ونه رسیږي. هر وخت چې د هر خیر او هر کومک په واسه پوره وي د هغه څخه باید هیڅ منع او دریغ ونه کړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول حتی ظننت انه سيورثه پر دې دلالت کوي چې د الله عزوجل د طرفه د همسایه د حقوقو ساتنه په ډېر تاکید سره بیانېدل. ورونو، د همسایه د حقوقو دپاره څلور عام اصول او عمده قوانین موجود دي چې نور ټول حقوق، کومکونه، مراعاتونه تر دغه څلورو اصولو لاندې کیږي. اول، انسان باید هیڅکله خپل همسایه ته ضرر ونه رسوي. دوهم، د نورو خلقو د تجاوز او آزار څخه باید خپل همسایه وساتل شي. دریم، د همسایه سره باید ښه گزاره او کومک وشي. څلورم، د همسایه جفا باید په سړه سینه تحمل کړي. د خطاو څخه یې سترګې پټې کړي. لغزش او شویدل یې باید ورمعاف کړي. اوس نو هغه اول قانون چې انسان باید خپل همسایه ته هیڅکله ضرر ونه رسوي. ته په دا خبره کې فکر وکړه. ضرر څونه قسمونه او طریقې لري. هیڅ قسم ضرر دې باید ور ونه رسیږي. خو زه د خلقو د توجه په خاطر د ضرر په نامه یو دوه شی یادوم چې باید په خاص ډول ځان ځینې وساتل شي. اول دا چې د همسایه و حرم او کورنۍ ته په بد نیت سره ونه کتل شي. او بل دا چې غني او مالدار همسایه و خپل غریب او فقیر همسایه ته په سپکه سترګه ونه ګوري. لکه نن ورځ چې ځینې داسې کسان شته چې په سالمه تربیه نه دي تربیه شوي. کم وخت چې د یو غریب همسایه کور ته ورسي په هر شي یې پسخند وایي، د حقارت په سترګه ورته ګوري. خاصتا دغه مسله په ښځو کې ډېر رواج لري. حال دا چې د همسایه په حقوقو کې نر او ښځې دواړه سره مساوي دي او دواړه مکلف دي. خیر، د همسایه د حقوقو یو عمده قانون داسو چې هیڅ قسم آزار باید ورونه رسیږي. او د همسایه د حقوقو دوهم عمده قانون دا دی چې د نورو خلقو د تجاوز او آزار څخه باید وساتل شي. که یو چا ستا و همسایه ته د بدی اراده کړې وي، څونه چې ستا په وسه پوره وي باید د نورو د تجاوز او بدوی څخه یې وساتې.
د خپل همسایه څخه د نورو خلقو بدي او آزارونه منع کول د نفس د پاکۍ علامه ده. دا چې یو څوک خپل همسایه د باندنیو مصایبو او آزارو څخه ساتي، دا د انسان پر همت او شرف دلالت کوي. پخوانیو صالح قومو د همسایه ساتنه د خپل ځان دپاره فخر او شرف باله. امام ابو حنیفه رحمه الله په کوپه کې یو همسایه درلودی چې دغه همسایه پینه‌دوز و، هغه چې د خلقو بوټونه ګنډي. د ورځې به ټوله ورځ د باندې په خپله پینه‌دوزي اخته و. ماښام چې به کور ته راتلی خپل خواړه به ورسره راوړه، هغه به په کور کې پخول، اخته به و، غزلې او بیتونه به هم ویل. خو دا همسایه په عین حال کې شراب هم څښل. ورون دغسې ګناهونه چې څوک یې په خپل کور کې په پټه کوي، خلقو ته یې نه ښکاره کوي، په دنیا کې جزا نه ورکول کېږي، ځکه چا نه دی پر نیولی. په دنیا کې هغه چا ته جزا ورکول کېږي چې دغسې کارونه په ښکاره سره کوي، خو د دغسې پټ سړي جزا په آخرت کې د الله عز وجل سره ده. خیر د امام صاحب دغه پینه‌دوز همسایه به په کور کې شراب هم څښل، نو خود به نشست او بیا به په لوړ آواز غزلې او بیتونه ویل. یو بیت چې ډېر یې تکراراوه هغه دا و: اضاعوني وأي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. چې معنا یې داسې ده: زه ضایع کړم او څنګه ځوان یې ضایع کړي. داسې ځوان چې د بدې ورځې دپاره دی او د دشمن د مخنیوي دپاره دی. تر هغو به غزلې او بیتونه ویل تر څو چې بیده بسو. او دا خو معلومه خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله صوام او قوام سړی و. ورځ یې په علم او روژه تېرېده او شپه یې لمونځ، عبادت، تهجد او دعا وه. هره شپه یې د دغه همسایه غزلې او آواز اورېدی، مګر څه یې نه ورته ویل او نه یې منع کاوه، ځکه دغه سړی په خپل کور کې دا کارونه کوي. نه یې عرض پر کاوه او نه یې دته شکایت کاوه، تر څو یوه شپه دا آواز ورک سو. امام صاحب په تعجب کې سو او دا تشویش ورته پیدا سو چې همسایه ته څه نوي پېښ سوي. نو یې سهار وختي د هغه پوښتنه وکړه، ورته وویل سوه چې د شپې ګزمې ونیوي او اوس بندي دي. امام صاحب د سهار تر لمانځه وروسته فورا پر خپل بوده سپور سو، د کوپې د امیر د کور پر طرف وررهي سو او د هغه د ملاقات اجازه یې وغوښتل. د کوفې امیر ته خبر ورغلی چې د کوفې فقیه امام اعظم د خپل عصر د ټولو مسلمانانو امام ابو حنیفه رحمه الله د ملاقات ته راغلی دی. د کوفې امیر خپل پیردارانو ته وویل ژر اجازه ورکړي او دغسې سپور یې راولي، مې پرېږدئ چې د خپل بوده څخه کښته سي، پرېږدئ چې زما مجلس ته سپور راسي، تر څو چې زما دغه فرش د ده د بوده تر پښو لاندې سي. دا یې ټوله د امام صاحب د عزت او احترام په خاطر کول. پیردارانو هم دغه کار وکړي او امیر یې د استقبال لپاره مخې ته راغلی. ښه راغلی یې ورته ووایه، په عزت یې کښېناوه او ویل امر کوه، طلب او حاجت دې څه شي دی؟ امام صاحب ویل یو کوچني غوښتنه لرم، هغه دا چې یو پینه‌دوز ما همسایه دی او د شپې ګزمې نیولی دی. امیر امر وکړ چې پینه‌دوز خو فورا ایله کړي او هر هغه څوک چې مو په دغه شپه کې نیولي دي هغه هم ټوله د ابو حنیفه د عزت او احترام په خاطر ایله کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله یې شکر ادا کړي او د امیر څخه رارهي سو. هغه پینه‌دوز تر شا پسې دی تر څو چې کور ته ورسېده. اوس پینه‌دوز غواړي چې د امام صاحب شکریه ادا کړي، وایي نیکي دې را سره وکړه، کور دې ودان. خو امام ابو حنیفه رحمه الله و پینه‌دوز ته وکتل، ویل ځوانه آیا موږ ضایع کړې؟ چې دا هغه د پینه‌دوز د بیت پوښتنه وه چې ویل به اضاعوني وأي فتى اضاعوا. ځوان پوه سو چې امام صاحب زما په نشه، شراب څښلو، غزلو ویلو په ټولو خبر دی. نو یې فورا ورته وویل یا بلکې ودې ساتلم، زما پالنه دې وکړه، جزاک الله خیرا عن حرمة الجوار ورعایة الحق. او ځوان د هغه خپلو کارو څخه توبه وکړه، بیا یې هیڅکله شراب څښلو او غزلو ویلو ته رجوع ونه کړه. مقصد دا چې د همسایه څخه حتی الوسع باید د باندني آزارونه منع کړه سي. او د همسایه په حقوقو کې دریم قانون دا و چې د همسایه سره باید ښه او نیکه گزاره وسي. د یو انسان دپاره ښه همسایه‌توب یوازې دا نه دی چې خپل آزار د همسایه څخه منع کړي او یا دا چې په خپل قوت یا مرتبه د خپل همسایه څخه د نورو آزارونه منع کړي، بلکې د ښه همسایه‌توب دپاره یو اصل او قانون دا هم دی چې د همسایه سره به ښه او نیکه گزاره هم لري، په
په غم او شادي کې به ځان شریکوي، د اقرباو په وفات کې به فاتحې ته ورځي، په واده یا نورو د خوشحالیو په مناسباتو کې به د مبارکۍ ویلو دپاره ورځي، د مریض به پوښتنه کوي. کم وخت چې د خپل همسایه سره مخامخ کېږي کوښښ کوه چې تر ده د مخه اول ته السلام علیکم ورته ووایه. همسایه ته به د داسې کارو ښوونه او تعلیم کوي چې د هغه دپاره په دیني او دنیوي امورو کې ګټه لري. او بل دا چې تر خپله وسه پورې به د خپل همسایه احترام او مادي کومک کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د همسایه سره کومک کول د ایمانی او اسلامی خویو او عادتو څخه بللی دي او فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. یعنی که څوک پر الله جل جلاله او د آخرت پر ورځ ایمان لري نو د همسایه اکرام دي کوي. سبحان الله. د همسایه سره ښه ژوند کول، د همسایه سره راشه درشه، د همسایه سره همدردي د ایمان او اسلام د علامو څخه دي. الله عز وجل د سورة النساء په 66 نمبر آیات کې فرمایي وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ورونو د اسلام مقدس دین څونه د رحمت او شفقت، همدردی او همکاری څخه ډک دین دی. تاسو وګورئ په دغه یو آیات شریف کې موږ د ټولو هغه کسانو سره چې موږ په خپل ژوند کې ورسره مخامخ کیږو یا تعلق ورسره لرو، که څه هم دغه مخامخ کېدمو د ډېر وخت دپاره وي یا د څو لحظو دپاره وي، په ښه ژوند او نیکۍ مو امر کوي. الله عز وجل په دغه آیات شریف کې موږ ته امر کوي چې د خپل مور او پلار سره نیکي کوئ، د خپلو خپلوانو سره نیکي کوئ، د یتیمانو سره نیکي کوئ، د مسکینانو سره نیکي کوئ، د نږدې همسایګانو سره نیکي کوئ، د لرې همسایګانو سره نیکي کوئ، او د څنګ د ملګرو سره نیکي کوئ، د مسافر سره نیکي کوئ، او د هغو سره نیکي کوئ چې تاسې مالکان یاست، دا نو که میندې او مریان وي او یا حیوانات وي. ورونو جار ذی القربا و هغه همسایه ته ویل کېږي چې کورونه یې سره مشتي او نږدې وي، او یادا چې همسایه خو وي خو قریب هم وي. او جار الجنوب په اصطلاح کې هغه همسایه ته ویل کېږي چې کورونه یې یو څه سره لرې وي، په یوه کلي یا یوه کوڅه کې سره اوسېږي خو د کورو په مابین کې یو څه فاصله موجوده وي. او صاحب بالجنب هغه ملګري ته ویل کېږي چې په سفر کې دي د لارې ملګري وي، یا په سبق کې دي همصنفي وي، یا د یو کسب په زده کولو کې دي ملګري وي. مقصد په صاحب بالجنب کې د سفر، حضر، د کاروبار رفیقان او شریکان، د یوه بادار نوکران، د یوه استاد شاګردان، اشنایان ټول داخل دي. نو هغه کسان چې د قرآن مجید په آداب خپل ځانونه مؤدب او شایسته کوي په هر حال کې د همسایه د حقوقو ساتنه کوي. مجاهد رحمه الله وایي زه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سره وم چې مریی یې پسه حلال کړی و او پوستاوه یې. عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا غلام کم وخت چې د پسه پوست کوي هغه زموږ یهودي همسایه څخه شروع په وکړه، یعنی چې خیراتوي یې اول د هغه یهودي همسایه ته برخه ورکړه. او دا خبره څو واره په تکرار سره ورته وکړه، او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د همسایه د وصیتو حدیث شریف ووایه، کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. ورونو د قرآن مجید په آداب سره مؤدب خلق د همسایه د حقوقو مراعات کوي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي که یوه ښځه د دوه صالحه انصارو د کورو په مابین کې واړوي دا پروا نه کیږي چې ولې د مور او پلار سره وانړول، یعنی د صالحه همسایګانو په وجود کې مور او پلار ته ضرورت نه پاتې کیږي. هغه اطمینان چې د مور او پلار سره حسوي، څونه شفقت او همدردي چې د مور او پلار څخه ویني، د شو همسایګانو په مابین کې هغه اطمینان او هغه شفقت موجودیږي. پخوانیو عربو د همسایه په اکرام سره فخر کاوه، لکه د میلمه په اکرام سره چې یې فخر کاوه. قیس ابن عاصم وایي اذا ما صنعت الزاد فالتمسي له اکیلا فانني لست آكله وحدي اخا طارقا او جار بيت فانني اخاف مذمات الاحاديث من بعدي. قیس ابن عاصم خپل شي توای کم وخت چې خواړه جوړ کړي نو په خوړن کې پسې هم
وګرځه یو سړی پیدا کړه چې را سره وي ځکه زه یوازې هغه خواړه نه خورم یا به یو میلمه ورور را سره وي یا به د کور همسایه ځکه زه تر ما وروسته د راتلونکو خلقو د بد ویلو څخه بیریږم. او بل شاعر وایي سأقده من قدري نصيبا لجارتي وإن كان ما فيها كفافا على أهلي إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلا لم تشاركه في الفضل. يعني زه وخپل همسایه ته د خپل دیګه څخه یو حصه ورکوم که څه هم په دې کې دونه خواړه وي چې یوازې زما د کورنۍ بسیږي بیا هم زه ورکوم. که چیرې ته خپل ملګری په لږ شي کې نه کې در سره شریک نو په ډېر کې هم نه در سره شریکوي. د هغو نیکیو څخه چې ته باید د خپل همسایه سره وکړې یو هم دا دی چې دغه وروسته ذکر شوي شیان د غوښتنې په وخت کې ورکړي لکه اور مالګه اوبه. او که د کور هغه سامان چې عادتا یې خلک یو د بله په اعاره سره ورکوي در څخه وغواړي باید ورکړي. اعاره دا ده چې وایي د استعمال دپاره یې راکړه چې کار مې خلاص شو درته درته راوړم. هغه شیان لکه دیګ چاړه غابونه ګلاسونه غلبیل او داسې نور د کور سامان. او ډېر مفسرین د الله عز وجل دغه قول چې فرمایي ويمنعون الماعون ترجمه په دغه شیانو سره کوي لوښي رسۍ تبر یم لور غلبیل اوبه مالګه وړه ستن او تار. ځکه د دغو شیانو منع کول پر بخل او بد طبیعت دلالت کوي. د همسایه د حقوقو څلورم اصل او قانون دا و چې د همسایه د آزار یا بد اخلاقی تحمل بکوي. هو دا د یو سړي فضیلت دی چې همسایه ته آزار ورون نه رسوي. دا فضیلت دی چې د همسایه څخه د نورو د باندنیو خلقو آزارونه منع کړي او پرې نږدې چې یو څوک د ده همسایه ته په بدي سره لاس ور اوږد کړي. بل دا هم د یو انسان فضیلت دی چې د خپل همسایه سره نیکي او کومک وکړي خپل حال ورسره شریک کړي. مګر هلته یو څلورم فضیلت هم شته که هغه نسي پر ځای د همسایه پوره حقوق نه ادا کیږي. هغه دا چې د همسایه پر ځینې غلطیاو سترګې پټې کړي. د همسایه پر ډیرو بدیو او آزارو د عفو قلم کش کړي خاصتا هغه آزار چې بې له ارادې ځینې پېښ شي یا هغه آزار چې بیا پر هغه پښیمانه سي او تا ته عذر کوونکی راسي. حریری رحمه الله په خپل ملاقات کې وایي په خپل مقامات کې وایي و اراعي الجار ولو جار یعنی د همسایه مراعات کوم که څه هم تجاوز وکړي او ډېر ځله دا امکان شته که د یو چا د غلطۍ څخه سترګې پټې کړې او یا د یوې بدۍ عفو ورته وکړې چې دا دې د هغه د بد طبیعت دوا سي او د هغه کژوالي علاج دي سي نو به هغه جفا الفت ته واوړي او هغه اختلاف به په صلح بدل سي. مګر دا که ته تلوار وکړې چې د بدۍ بدله په بدۍ سره ورکړې او یا تر هغه اشد ورسره وکړې د دغه خپل کار نتیجې ته ونه ګورې او هغه بد اثر چې په زړو کې پاته کیږي هغه د یاده وباسي دا ستا پر تنګه سینه دلالت کوي. دا چې ته خپل غضب نسې کنټرولولی دا ستا پر ضعف دلالت کوي. حال دا چې مسلمانان په نیکۍ عفو رحمت شفقت بخښنه عقل ښه تدبیر د غضب په خوړلو او تیرولو کې سیالي سره کوي نه په شقاوت جنګجویي بدخویي کې. سیالي په هغو شیانو کې ده. ورونو د دغه ټولو خبرو نتیجه دا سوه چې د همسایه‌توب ښه انتظام ښه ژوند کومک او همدردي داسې یو کار دی چې د همسایګانو په مابین کې نفرت لرې کوي په عوض کې رحم او احترام مابین ته راځي چې دا کار د یوې ټولنې پر لوړتیا علمیت او ښو اخلاقو دلالت کوي. او که د خلقو په مابین کې د همسایه‌توب روابط ښه او اصلاح سي د محکمو څخه به ډېرې دعوې کمې او راټولې سي ځکه اکثره دعوې بل اساس نه لري بې له دې څخه چې د همسایه‌توب د حقوقو او روابطو مراعات نه دی سوی. د الله عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې موږ او تاسو ټولو ته دا توفیق راکړي چې د ټولو حقدارانو حقوق وپېژنو او بیا یې په صحیح ډول سره عملي او پر ځای کړو. ومن الله التوفیق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. محترم ورونو څرنګه چې په پته کې ځای پاته دی نو اوس به یوه بله موضوع تر بحث لاندې ونیسو چې هغه د انسان سفر دی د دې فاني دنیا څخه د دې دارالغرور څخه و دارالقرار ته سفر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. ورونو انسان که هر څونه په دنیوي عمر کې ژوند وکړي او که هر څونه په دې دنیا کې باقی پاتې شي او که هر څونه پر خپلو شهواتو او خواهشاتو خوند واخلي، خو لار یوه ده او آخر حتمي دی. خامخا هر انسان لره آخر شته او دغه آخر هم هغه مرګ دی چې د هغه څخه تېښته نشته. الله عز وجل فرمایي كل نفس ذائقة الموت، هر نفس ذي روح د مرګ څکونکی دی. او شاعر وایي كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، یعنی هر انسان که څه هم د سلامتی ژوند اوږد سي، یوه ورځ خامخا د لرګو پر کټ وړل کیږي. هو یقینا د داسې ورځې څخه هیڅ چاره نشته چې ټول مخلوقات به د الله جل وعلا و حضور ته رجوع کوي او د هغه عمل حساب ورسره کیږي کم چې د په دې دنیا کې کړی دی. الله عز وجل د سورة البقره په 281 نمبر آیات کې فرمایي واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله، یعنی تاسې د هغې ورځې د عذاب څخه وبېرېږئ چې تاسې په هغه ورځ کې بیرته الله جل جلاله ته بیول کېږئ چې هغه د مرګ ورځ ده. هغه داسې ورځ ده چې موږ هر څه هم هیره کو، خو هغه زموږ دپاره اخري او راتلونکې ورځ ده. داسې ورځ ده چې ستونی مو د ساکښلو دپاره تنګېږي. تر هغې ورځې وروسته بیا بله ورځ نشته او نه د هغې ورځې مثل شته. زموږ په ژوند کې هغه ډېره لو او مهمه ورځ ده. د عظیم ملک جل جلاله و حضور ته ورځو. الله عز وجل دغه ورځ د هر لوی او کوچني دپاره، د هر معتبره او خوار دپاره، د نر او ښځې دپاره لیکلې او لازمه کړې ده. خو د دغې ورځې او واقعې د مخه یوه لحظه شته چې په هغه لحظه کې انسان د دارالغرور څخه د خپل عمل سره موافق و دارالسرور یا دارالشرور ته نقل کیږي. دا هغه لحظه ده چې انسان په دغه لحظه کې خپل آخرنی نظر پر خپل اولادو، خپل ورونو او خوندو، خپل ښځې او اقرباو اچوي. په دغه لحظه کې انسان پر دغه فاني دنیا خپل وروستنی نظر اچوي او دغه انسان پر مخ د شدیدو دردو علامې معلومیږي. خوله یې وچه، ژبه یې بې حرکته وي او د دننه زړه څخه یې آهونه راپورته کیږي. دا داسې لحظه ده چې په دغه لحظه کې انسان ته د دغې فاني دنیا حقارت او سپکوالی ور معلومیږي. دا داسې لحظه ده چې په هغه کې انسان د حسرت او افسوس احساس کوي. هر هغه لحظه چې د ده په ژوند کې عبث یا په ګناه تېره سوې وي، پر هغه غمجن وي او دی نارې وهي یا رب یا رب ما بیرته دنیا ته وګرځوه، شاید زه په هغه شیانو کې چې ما پرې ایښي دي نیک او ښه عمل وکړم. الله عز وجل د سورة المؤمن په 99 او سلم نمبر آیات کې فرمایي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، یعنی کم وخت چې وته د دوی مرګ راسي نو به وایي یا رب ما بیرته دنیا ته وګرځوه، شاید چې زه په هغه شي کې چې ما پرې ایښی دی ښه عمل وکړم. مګر یا دا هغه فیصله کوونکې آخرنۍ لحظه ده. دا هغه لحظه ده چې ملک الموت و انسان ته ورنږدې کېږي چې ورغږ کړي. خدا نه ده معلومه چې د نعمتو غږ پر کوي او که د اور او دوزخ غږ پر کوي. چې دغه لحظې ته موږ زکندن وایو. ګرانه وروره، حقیقي سفر او تنهایی د کفن او لحد تنهایی ده. آیا موږ او تاسې یو وخت داسې فکر کړی دی چې د مرګ پر بستر پراته یو، اقربا مو په خپلو لاسو پر اړه وي، زکندن مو سخت وي او مرګ مو د بدن د هر رګ څخه روح راکشي وي او بیا خپل روح د هغه و خالق ته تسلیم کو. پس له غسل او کفنه مو مخ ته کښېږدي چې د جنازې لمونځ را باندې ادا کړي او بیا دې یوازې و قبر ته ورکښته کړي. نه هلته مور شته چې ستا سره واوسېږي، نه پلار چې ملګرتیا دې وکړي، نه ورور شته چې در سره کښېني. هلته انسان یو نابلده کور وویني، عجبه بیرونکی منزل وویني، مګر هلته په قبر کې د انسان حالت په یوه لحظه کې و یو بل حال ته واوړي. که دغه انسان د هغو کسانو څخه و چې عمل صالح یې کړی و، توبه یې کښلې وه، دغه د وحشته ډک او بیرونکی قبر یې
د نعمتو او راحت په کور بدل سي، او که د بدو عملو خاوند د الله عز وجل د نافرمانو بندگانو څخه وو، دغه قبر یې د جحیم د اور او سخت عذاب په کور بدلیږي. ولا حول ولا قوة الا بالله. اوس نو د کبر او غرور ورځې تیرې سوې او انسان ته د بیا راژوندي کېدو بعث او نشر بیره شروع سوه. د لهو او عبث خطایستلو او عصیان ژوند پای ته ورسېدی او اوس د خپلو اعمالو د جزا او بدلې په انتظار کې دی. سبحان الله، موږ نوی خبر په دغه ساعت کې چې زموږ د دنیوي ژوند کتاب کتیږي. لطفا فتا واړو. سبحان الله، موږ نوی خبر په دغه ساعت کې چې زموږ د دنیوي ژوند کتاب کتیږي او دوسیه مو پوره کیږي، چې دغه کتاب او دوسیه خاتمه به په نیکویي سره وي او که په بدویي سره پای ته رسېدلې وي، او په دغه وخت کې به انسان په ټوټه ټوټه زړه په غم او افسوس سره پر خپلو تیرو سوو شپو او ورځو متحسر او غمجن وي. کم چې په هغو شپو او ورځو کې د الله جل جلاله او آخرت د ورځې څخه غافله وو، دغه د هغه ورځ راغله چې په هغه کې زموږ ژوند پای ته ورسېدی او د ژوند ورځې مو په ډېره چابکي سره تیرې سوې، او دغه دی اوس مو هغه واقعي او رښتیا حالات مخ ته ودرېده. روح مو وخپل خالق ته تسلیم کړي او د آخرت کور ته وررهیو، چې هلته په هغه کور کې ډېرې لوی او د عذابه ډکې بیرې سته. په یوه لحظه کې مو ټوله ژوند داسې وګرځېدی لکه هیڅ شی چې نه وو. موږ او هغه ګړی سره مخامخ سو چې په هغه کې انسان د آخرت و اول منزل ته ورداخلیږي او نوی ژوند شروع کوي. دغه نوی ژوند به مو یا بختور ژوند وي یا د غم او عذاب ډک ژوند. العیاذ بالله. سبحان الله. هدیره څنګه عجب کلی دی، کورونه یې څونه سره نږدې بغل پر بغل پراته دي، مګر هلته په داخل کې د دغه اوسېدونکو یا د دغه کورو د آبادونکو څونه فرق دی. د یوه قبر خاوند په جنت او نعمتو کې دی، خو د بل قبر خاوند په اور او سختو عذابو کې دی. د دغه قبر خاوند نارې وهي خو جواب ورکوونکی نسته، زارۍ کوي، رحم او شفقت غواړي خو قبلونکی یې نسته. بیا نو دغه د قبر تر ژوند وروسته هغه وعده سوې ورځ د الله عز وجل په حضور کې درېدل راځي. هغه ورځ چې مځکه او اسمانونه پکښې بدلیږي، نوې مځکه او نوې اسمانونه به وي. امر او حکم به یوازې لله الواحد القهار لروي، او بیا به د سور په شپېلۍ کې پوکړه سي. مړي به ټوله د خپلو قبرو څخه لڅې پښې او لڅ بدنونه راپورته سي. په دغه ورځ نه نسب سته، نه حسب، نه مال سته، نه رتبه. الله عز وجل فرمایي فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. کم وخت چې د سور په شپېلۍ کې پوکړه سي، په دغه ورځ به د دوی په مابین کې نسبونه نه وي او نه به دوی یو د بله پوښتنه سره کوي چې په کم قوم یې، د کم وطن یې. شاعر وایي په آخرت کې نسته دا پوښتنه چې د چا زوی، د کم وطن. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. نو هر هغه څوک چې د دوی ښه عملونه ډېر او درانه سي، بس دغه کسان کامیابه د عذاب خلاص په مقصد رسېدلي دي. ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدین. او هر هغه څوک چې د هغو ترازو سپک سو، اعمال صالحه یې لږ وه، دا هغه کسان دي چې خپل ځانونه یې تاوانیان کړه، په کفر او سرکشۍ سره یې خپل ځانونه بایلول او همیشه به په جهنم کې وي. دا هغه ورځ ده چې په هغه کې اولین او آخرین سره را جمع کیږي. دا هغه ورځ ده چې اوهام او احلام، خواهشونه او ارزوګانې پکښې سلبیږي. دا هغه ورځ ده چې عمل نامې پکښې ویشل کیږي او ترازو درول کیږي. دا هغه ورځ ده چې سړی به د خپل ورور، مور، پلار، ښځې او اولاد څخه تښتي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دا هغه ورځ ده چې انسان به دا خوښ لري چې اولاد، ښځه، ورونه او اقربا د خپل ځان په قرباني کې ورکړي. نو ای وروره، ای هغه څوک
چې د الله جل وعلا نافرمانی کوي، ته دا تصور وکړه چې د ټولو مخلوقاتو په مابین کې ولاړ او ستا په نامه نارې کړسي، وایي فلانی د فلاني زوی چیرې دی، راسه پر الله عز وجل خپل اعمال عرض کړه. ته ور د مخه سې د ډېرې بیرې په خاطر دې پښې او ټوله بدن ریږدي، د مخ رنګ دې تغیر کړی وي او په داسې اندازه وارخطا یې، دونه هم او غم در باندې نازل وي چې بې له الله جل جلاله بل څوک نه په پوهېږي. ته در په یاد کړه چې د بدیع السماوات والارض رب په حضور کې ولاړ او زړه دې په بیره ډک وي، خوار او ذلیل یې، خپل هغه عمل نامه دې په لاس کې وي چې لوی او کوچني ګناهونه ټول پکښې لیکل سوي دي. په مات زړه او ګونګه ژبه یې وایه او په خپل ځان کې شرمنده یې او د هغه الله جل وعلا څخه حیا درته درېږي چې تل یې احسان در سره کړی دی او ستا ګناهونه یې پټ ساتلي دي. نو ته فکر وکړه، کم وخت چې ستا د بد فعل او لوی جرم پوښتنه در څخه وکړي، په کومه ژبه به جواب ورته وایه، په کومو پښو به د دغه خالق او رازق الله په حضور کې درېږي، په کومو سترګو به ورته ګورې، په کم زړه به د هغه عظیم الله د جلیل کلام پوښتنې توبیخ او عتاب تحمل کوي. ته در په یاد کړه چې ستا مخالفتونه او ګناهونه در یاد کړي، څه حال به دې وي؟ هغه وخت به څه جواب ورکوې چې درته وویل سي ما د دغو کارو څخه منع کړی وې، خو ما درته کتل او تا کول، په دنیا کې زما د طاعت او عبادت څخه لرې کېدې. سبحان الله. هغه وخت به څه جواب وایې چې الله عز وجل درته وایي ای زما بنده زه دې لوی نه بللم؟ ایا زما څخه حیا نه درته درېده؟ و تا ته دې دغه زما کتل سپک بلل؟ ایا ما ستا سره نیکي نه وې کړې؟ نعمتونه مې نه و در کړي؟ ته ولې بې پروا وې؟ ګرانه وروره، هغه د ښو عملو او نیکیو خاوندان در په یاد کړه، کم وخت چې د خپلو قبرو څخه راپورته سي او د خپل ښه عمل په واسطه یې مخان نوراني او روښانه وي، څونه لوی او عظیم مقام به وي. ملائکې به ورسره مخامخ کیږي او ورته وایي به هذا یومکم الذی کنتم توعدون، دا ستاسې هغه ورځ ده چې ستاسې سره یې وعده کېدل. ته در په یاد کړه کم وخت چې الله عز وجل د دغه نیکانو او صالحینو په باره کې وفرمایي یا ملائکتی خذوا بعبادی الى جنات النعیم خذوهم الى الرضوان العظیم. ای زما ملائکو زما بندگان و جنات النعیم ته بوزي، ورونو دا د نیکانو حالات و هغه لویو باغو او باغچو ته بوزي، نو به دوی په ښه او خوشحاله ژوند کې وي. د جنت دروازې به ورته خلاصې سي، حورې او غلمان به شاوخوا پر راګرځي، د قبر او د قیامت د ورځې ستړیا تکلیف او زحمتونه به ځینې ایسته وي، مګر د دغه په مقابل کې هغه ظالم فاجر او فاسق انسان در په یاد کړه، هغه چې د الله عز وجل د لارې څخه مخ اړوي او د هغه عظیم ذات جل وعلا نافرمانی کوي. کم وخت چې الله عز وجل د دوی په باره کې وفرمایي یا ملائکتی خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه فقد اشتد غضبی على من قل حیاؤه مني. ای زما ملائکو واخلی وینیسي په زنځیرانو یې وتړي او بیا یې د دوزخ اور ته وغورځوي. زما غضب پر هر هغه چا ډېر شدید دی چې زما څخه یې حیا نه کول، نو به دغه ګناهکار او ظالم انسان د هغه اور پر غاړه ودرول سي چې د شدت څخه به غړمبهاري وي، نو به دغه کافر او ظالم انسان په حسرت او افسوس سره وایي کشکې زه بیرته و دنیا ته ولېږل سم، هلته به الله جل جلاله ته توبه وکاږم او ښه عمل به وکم، مګر هیهات هیهات دا ډېره لرې خبره ده چې بیرته دې دنیا ته ولېږل سي، نو به پړ مخې او پر سر دغه شدید اور ته ور وغورځول سي، دغه تور او تاریک اور ته به ور ایله کړه سي او هلته به د دغه جحیم په شیلو کې پر له اړول کیږي. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الله مو دې وساتي. ورونو تاسو وګورئ د هغه اولې ډلې جنتیانو او دوهمې ډلې دوزخیانو په مابین کې څونه ډېر لوی فرق دی. هغه څوک چې په جنتو او نعمتو کې وي او هغه څوک چې په اور او عذابو کې وي. ورونو تاسو مقایسه وکړئ
او یو د دغو دوو څخه د ځان دپاره خوښ کړي. معافي غواړم، دا زه نه وایم، بلکې الله عز وجل فرمایي ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. بېشکه ابرار مؤمنان نیکان د جنت په نعمتو کې دي، او بېشکه چې فجار کافران بدکاران په دوزخ کې دي. محترم وروره، هغه څوک چې دغه بحث اوري لږ فکر وکړه او د خپل ځان سره حساب وکړه. که ته د هغو کسانو څخه یې چې د ثواب او خیر و کارو ته په تلوار او چالاکي سره ورځې، د ګناهو او منعسو کارو څخه ځان ساتي، نو پر دغه عمل د الله سبحانه وتعالی حمد ادا کړه او د الله عز وجل څخه د مرګ تر وخته پر دغه لار ثبات او استقامت وغواړه. او تا ته دي هغه نعمتونه مبارک وي چې وهغو ته باذن الله ورهیه. او کبیله دغه څخه پر بل لار روان یې، نو الله عز وجل ته توبه وکاږه او سمې مستقیمې لارې ته رجوع وکړه. دې ته ضرورت نشته چې ضد او عناد وکړي او پر هغه ګناهو ټینګ سې چې تا د الله عز وجل د عذاب لایق ګرځوي. په والله زه او ته تر دې عاجز یو چې د الله عز وجل د عذابو څخه دې د یوه عذاب طاقت راوړو. که د الله عز وجل اور پر دغه لوی لوی او جګو غرو مسلط سي، په والله د هغه د حرارت د شدت څخه به ویلی سي. نو ضعیف انسانه، ستا او د هغه شدید اور چې غرونه طاقت نه لري سره څه دي؟ هو ممکن ته پر یوه اندازه تند او لوږه صبر وکړې، دنیوي تکالیف او آزارونه یوسې، مګر په هغه الله چې بیره د بل الله نسته پر اور صبر نسې کولای او طاقت یې نه لري. خبر اوسه او بیداره اوسه، د مخه تر دې چې ته پښیمانه یې او د پښیمانۍ وخت در څخه تیر وي، په دغه اوسني ژوند او د مهلت په وخت کې خپل ځان د اور د عذاب څخه خلاص کړه. پوسه چې په دې دنیا کې د الله عز وجل پر محارمو صبر کول، د هغو څخه ځان ساتل تر دې ډیر اسانه دي چې د قیامت په ورځ د الله عز وجل پر عذاب صبر وکړي. وروره، دا دې تاته معلومه وي چې په سمه لار او د شریعت په التزام کې تکلیف او د حریت سلبول نشته لکه ځینې کسان چې دغسې ګمان کوي، بلکې د استقامت او التزام لار ټوله سعادت دی، ټوله لذت او راحت دی، ټوله امان او اطمینان دی. او انسان په دغه دنیوي ژوند کې بل څه غواړي مګر بالمقابل د نافرمانی او ګناهو ژوند په دنیا کې تشویش، سرګردانی، حسرت او افسوس دی، او بیا په آخرت کې ذلت او عذاب دی. ای مسلمان ورور، د نن او د اوسه څخه پر دغه شرعي او اسلامي لار تک او پر دغه شرعي او اسلامي لار تک کول تجربه کړه. هیڅ تردد مه کوه، د ژوند په خوند به پوسې. په والله زه ستا دپاره ناصح یم، خیر دې غواړم او پر تا مهربانه یم. شاعر وایي لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. یعنی د یو انسان د پاره پس د مرګ د استوګنې کور نسته بې له هغه کور څخه چې د تر مرګ د مخه د ځان د پاره جوړ کړی وي. نو کې هغه کور په خیر او ښه عمل سره جوړ کړی وو، اوس پس د مرګ به د استوګنې ځای ښه او د خوشحالۍ وي. او کې دغه خپل کور په شر سره جوړ کړی وو، اوس به نو در بدره او خاک بسره وي. محترم ورونو، د دې دپاره چې انسان آخرت د لاسه ورنکړي، د هغه دپاره یو حساب پکار دی. موږ تاسې او ټول انسانان د خپل دنیوي ژوند دپاره صادر و وارد ایښی دي، خرڅ، مصرف او ګټه حساب وکړو. منګه د آخرت دپاره هم یو محاسبه پکار ده، د هغه دپاره هم باید یو حساب وکړو چې باقي یو او که یو شی لرو. ای مسلمان ورور، آیا یوه ورځ د خپل ځان سره د حساب دپاره ګوښه سوی او تنها سوی؟ آیا خپل اعمال او اقوال دې حسابولی دي؟ آیا یوه ورځ دې د خپلو بدیو د حسابولو کوښښ کړی دی لکه خپلې نیکۍ چې حسابې؟ آیا یوه ورځ دې په خپلو هغه طاعتو کې فکر کړی دی هغه چې ته په یادولو فخر کوي؟ که دې چیرې خپل ډېر عبادتونه په ریا د نفس په خواهشاتو لړلي وه
او یا دې د دې دپاره وه چې په بندګانو کې په ښه نامه یاد شي، نو ته څنګه پر دغه حال صبر کوې او په راضي کېږې؟ حال دا چې ستا د تلو لار په ډیرو خطرو او ناخوښه شیانو ډکه ده، او څنګه به پر خپل رب جل وعلا جل جلاله ورځې؟ حال دا چې ته په ډیرو درنو بارو او ګناهو بارې. الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یعنی ای مؤمنانو د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ او خپلو ځانو ته د طاعتو او عبادتو ذخیره برابره کړئ. فکر وکړئ چې څنګه حالات در باندې راتلونکي دي. د قیامت د لوی ورځې دپاره مو څه شي ذخیره کړی دي؟ څه شي مو تر خپل ځان د مخه لېږلی دي چې پس د مرګه مو په درد وخوري. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. د الله عز وجل څخه وبېرېږئ، ځانونه د ګناهو څخه وساتئ، بېشکه چې الله عز وجل په هغه کارو ښه خبر دی چې تاسې یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. او تاسې د هغو کسانو په مثل مه کېږئ چې هغو الله جل جلاله هیر کړی دي او بیا نو الله عز وجل د دوی څخه د خپلو نفسو حقوق هیر کړه. دغه خلق فاسقان او نافرمانه دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وای حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. د خپل ځانو سره د مخه تر دې حساب وکړي چې حساب در سره کیږي، او خپل عملونه د مخه تر هغه وتلی چې تلل کیږي. ځکه دا چې نن ورځ د خپل ځانو سره حساب وکړي، دغه حساب د سبا تر حساب پر تاسو سپک دی، او خپل ځانونه د هغه لوی پیشي د پاره آماده کړئ. په هغه ورځ داسې ورپېښېږي چې ستاسې هیڅ پټ کار پټ نه پاتې کیږي. مسلمان ورور پخوانیو صالحینو سلف صالح خپل ځانونه په طاعت او عبادت و الله عز وجل ته ورنږدې کول، په قسم قسم عبادتو کې تلوار او د مخوالی کاوه. پر خطایاو یې د خپلو ځانو سره حساب کاوه، او بیا هم بیرېدل چې دغه عبادتونه او طاعتونه به قبول نشي. هغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چې خپل ژبه به نیولې و او ویل به دا هغه شی دی چې زه وسختو ځایو ته اچولې یم، او ډیر به ژړل او ویل به ژاړي که ژړا نه درځي ته ژړا چم کوي، په زور ځان ژړوي، او ویل په والله دا مې خوښه ده چې زه دغه درخته وای خوړل کېدلی او ریبل کېدلی. او هغه عمر فاروق عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې سورة الطور یې وایه او د الله عز وجل دغه قول ته راورسېدي چې فرمایي ان عذاب ربک لواقع. بېشکه چې ستا د رب عذاب واقع کېدونکی دی. نو یې وژړل او ژړا یې ډېره زیاته او شدیده سوه، تر څو چې مریض سو او خلک یې پوښتنې ته ورتله. د شپې چې به د قرآن مجید تلاوت کاوه، د خوف بیری آیات چې به ووایه، څو ورځې به د کوره نه راوتی، خلقو به دا ګمان کاوه چې مریض دی. پوښتنې ته به ورتله. په مخ کې د ډېرې ژړا په خاطر دوې تورې لیکې وې چې د ډېرو اوښکو په خاطر جوړې سوي وې. یو وخت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل الله عز وجل پتا ښارونه آباد کړه، پتا یې فتوحات وکړه، داسې او داسې دې وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل دا مې خوښه ده چې زه خلاصم، نه پر ماوي او نه زه ولرم، یعنی تر طاعت تیر یم خو چې ګناهکاره نه یم. او دا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه دی. کم وخت چې به یوه قبر ته ودرېدی، تر داسې اندازې به ژړل چې ږیره به په اوښکو لنده سوه، او ویل به که زه د جنت او دوژخ په مابین کې ولاړ یم او نه یم خبر چې د څه شي امر به راباندې وسي، د مخه تر دې چې زه پوه سم چې کم یوه ته ځم، زه به دا خوښه کم چې ایرې وای، یعنی د اور د بیرې تر جنت تیر یم. او هغه حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې د ډېرې بیرې په خاطر به ډېر ژړل او ډېر به د ځان سره حساب کاوه، او د دوو شیانو څخه یې بیره ډېره زیاته وه، یو د امید اوږدوالی او بل د هوا متابعت. او ویل به اوږد امید آخرت هیروي، او د هوا متابعت انسان د حق اړوي. د خالد ابن معدان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي بنده دوې سترګې په مخ کې لري چې په هغو سره د دنیا کارونه ویني، او دوې سترګې په زړه کې لري چې په هغو سره د آخرت کارونه ویني.
نو که الله عز وجل و یو بنده ته د خیر اراده وکړه هغه د زړه سترګې ورخلاصې کړي نو په هغو سره هغه شیان ویني چې الله عز وجل یې په غیب سره وعده کړې ده او که غیر له دغه څخه اراده ورته وکړه پر هغه خپل حال یې پرېږدي او بیا یې دغه آیات شریف تلاوت کوي ام علی قلوب اقفالها بلکې د دوی پر زړو د زړو قلفان لګېدلي هغه د زړو سترګې ړنجې دي میمون ابن مهران رحمه الله وایي یو بنده تر هغو نسی متقي کېدلی تر څو چې د خپل نفس سره تر هغه سخت او اشد حسابونه کې لکه یو شریک چې د بل شریک سره کوي نو ځکه نیکان او بزرگان خلق وایي چې نفس داسې مثال لري لکه خاین شریک که دې حساب ورسره ونه کوي مال او سرمایه دې ولاړه احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه به د څراغ پر لمبه ګوته ونیول او بیا د خپل ځان ته ویل حس یا حنیف ما حملك على ما صنعت يوم كذا يعني حسيك خوانجه وګوره یا حنیف چې مجبور کړي چې په پلانې ورځ دې هغه کار وکړي او په پلانې ورځ دې هغه کار وکړي حسن بصری رحمه الله وایي د قیامت په ورځ پر هغه قوم حساب سپک او آسان وي چې په دنیا کې د خپل نفسو سره حساب کړی وي او پر هغه قوم د قیامت د ورځې حساب سخت او دروند وي چې دلته به حساب او محاسبه ژوند تیر کړی وي مالک ابن دینار رحمه الله وایي الله عز وجل دې پر هغه بنده ورحمیږي چې خپل نفس ته وایي تا فلانی کار نه وکړي تا فلانی کار نه وکړي هغه خپل بدی ور یادوي او بیا یې نورا وګرځوي قیزه ور واچوي پر کتاب الله او سنت رسول الله مستقیم کی چې دغه بنده د خپل نفس قائد او امر سو امام ابن الجوزی رحمه الله وایي ډېر عجب ده هغه د نقد مالو خاوندان بیرېدل چې په پیسو یې کلپې ګډې نسی او هغه کسان چې ټوله پیسې کلپې دي په امان او بې فکره ناست دي هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې خپل ژبه بېنیول او ویل به دا هغه شی دی چې د خطر وضعیو ته اچولې هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ویل به یا حذیفه ایا زه د هغو څخه یعنی د منافقینو څخه او موږ غوندې ګډ وډ انسانان په امن او امان ناست یو دا د هغو خلکو حال او دا زموږ حال دی ابن قیم رحمه الله وایي که څوک د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په ژوند کې وګوري وبویني چې څونه ډېر ښه عملونه یې کول او په آخره درجه کې هم بیرېدل مګر موږ تقصیر بلکې تفرید ګناهونه او امن بیغمی سره ځای کړی دي دا چې ابن قیم رحمه الله د خپل ځان او خپل عصر په باره کې وایي نو موږ باید د خپل ځانو او خپل عصر په باره کې څه وایو نو ایورو د خپل ژوند ورځې مه ضایع کوه ځکه دغه ورځ ستا سرمایه ده تر کومه وخته چې ته ژوندی یې سرمایه لرې او دا ممکنه ده چې ګټه دې په وکړي نن ورځ د آخرت دپاره سامان او بضاعه ارزانه په لاس درځي کوشش وکړه چې د آخرت دپاره مالونه او سامانونه د ارزانۍ په وخت کې رانیسې داسې ورځ راتلونکې ده چې دغه د نن ورځې ارزانه مالونه به هلته ډېر ګران او قیمت بها وي او ضرورت به هم ورته ډېر زیات وي نو کوشش وکړه چې دغه مالونه د ارزانۍ په وخت کې د هغه ګرانۍ دپاره ډېر کې ورونو محاسبه یا د خپل نفس سره حساب کول پر دوه قسمه دي یوه هغه محاسبه ده چې یو کار چې د یو کار تر کولو د مخه یې وکړي دوهمه هغه محاسبه ده چې د عمل تر کولو وروسته کیږي اول قسم محاسبه هغه چې د عمل تر کولو د مخه کیږي هغه دا ده چې انسان د یو کار تر کولو د مخه د قصد او اراده په وخت کې فکر وکړي فورا د هغه کار په کولو او عملي کولو شروع ونه کړي فکر وکړي تر څو چې دا ورته معلومه سي چې کول یې تر پرېښولو ښه دي نو بیا وکړي حسن بصری رحمه الله وایي الله عز وجل دې پر هغه بنده ورحمیږي چې د یو کار د قصد او اراده په وخت کې فکر کوي کې دا کار د الله او آخرت دپاره وو وکړي او که د بل غرض دپاره وو پرېښه دوهم قسم محاسبه دا ده چې یو انسان د کار او عمل تر کولو وروسته د خپل نفس سره حساب او محاسبه کوي چې دغه وروسته محاسبه پر درې قسمه کیږي اول دا چې پر هغه طاعت چې تا کړی دی په هغه کې فکر او حساب وکړي چې تا په هغه طاعت کې د الله عز وجل د حقوقو کوتاهي کړې ده که یا پر هغه طریقه دې ادا کړې دي کوم چې ښایي
او په طاعتو کې دي د الله عزوجل حقوق پر ځای کړی دي، چې د الله عزوجل حقوق شپږ دي. اول اخلاص په عمل کې، دوهم په هغه عمل کې نصیحت لله، دریم په هغه عمل کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت، څلورم دا چې طاعت به د احسان په درجه کې وي، پنځم دا چې د هغه عمل په کولو کې به د الله جل جلاله احسان منې، چې دا د رب العزت جل جلاله احسان دی چې دغه نیک عمل د کولو توفیق یې راکړي. شپږم د خپل طرفه به تقصیر او کوتاهی ویني. نو یو بنده باید د خپل ځان سره دا حساب وکړي چې ما په دغه طاعت کې د دغه حقوقو مراعات کړی دي که یا، او دغه حقوق می ټوله په دغه طاعت کې پر ځای کړی دي که یا. دوهم دا چې د خپل نفس سره پر هر هغه عمل حساب وکړي چې پرېښول یې تر کولو خیر او بهتر و. دریم دا چې د خپل نفس سره پر هر مباح او عادي عمل حساب وکړي چې آیا ما دغه مباح کار د الله او آخرت په خاطر وکړي او کمی د دنیوي ژوند په خاطر وکړي. کله دغه مباح کار د الله جل جلاله په خاطر کړی وو نو په ګټه او فائدہ کې، او کله د دنیوي ژوند په خاطر کړی وو کار خو مباح دی مګر هغه ګټه او فائدہ دې د لاسه ورکړي. ګران ورور، پر هر هغه مسلمان چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري، دا لازم او حتمی ده چې د خپل نفس د محاسبې څخه غافل نشي، په حرکاتو او سکناتو کې پر خپل نفس تنګي راولي، ځکه د انسان د ژوند هره ساه یوه ګران قیمته ملغلره ده. ممکن په دغه یوه ساه سره داسې یو کنز او خزانه رانیسي چې نعمتونه یې هیڅکله خلاصېده او تمامېده نه لري. نو د دغه ګران قیمته ساو عبثول او یا داسې شی پرانیول چې هغه خپل خاوند و هلاک ته رسوي، دا ډېر لوی تاوان دی. او دغسې تاوان بې له جاهل، احمق او بدبخت انسان څخه بل څوک نه قبلوي. او دغه تاوان حقیقت و انسان ته په هغه ورځ ور معلومیږي چې مال او اولاد، شهرت او منصب هیڅ قیمت نه لري بې له هغه صالح عمله چې تا په خپل ژوند کې کړی دی. توبه ابن صمه د هغو رحمه الله د هغو کسانو څخه وو چې د خپل نفس سره حساب کاوه. نو یو ورځ حساب وکړ، ویل ده چې د عمر 80 کاله دی. د دغه کلو ورځ حساب کړي، ورته معلومه شوه چې دغه ټوله کلونه 21,500 ورځې کېږي. نو یو لوی چغه وکړه او ویل یا ویلتي، د خپل رب سره به د 21 ګناهو سره مخامخ کېږم. حال دا چې زه په هر ورځ کې په زرو ګناهونه لرم، یعنی دا کما د ورځې یوه ګناه کړې وي 21 ګناهونه به راسره وي، خپل رب ته به ورځم. مګر په حقیقت کې ما هر ورځ په زرو ګناهونه کړي دي. او بیا نو بېهوشه ولوېدی، وزار خلقو چې راپورته کاوه دی رحمه الله وفات شوی و. او د په جنازه کې خلق واورېده چې یو چا وویل یا لک رکضة الى فردوس الاعلى، ای هغه څوک چې د فردوس اعلی و طرف ته ورځغلی. ورونو، موږ باید د خپل نفس سره څنګه محاسبه وکړو؟ امام ابن القیم رحمه الله وایي باید د نفس سره په لاندې ډول محاسبه وکړي. اول به د فرض څخه را شروع کړي، خپل فرایض، هغه اعمال چې پر تا فرض دي تر نظر وباسه. کدی په هغو کې کمبودي ولیدل پوره کړه، او بیا هغه منع کړه سوي اعمال، ګناهونه په نظر کې ونیسه. کدی ولیده چې د منهیاتو څخه دی یو کار کړی دی، پر هغه عمل توبه او استغفار وکړه، او داسې نیک عمل وکړه چې به دی محو کوي. دریم به د خپل نفس سره پر غفلت حساب وکړي چې ولې غافله راویښه کړه. د دغه غفلت په بدله او عوض کې تهلیل او تکبیر، اذکار او تسبیحات وایي. الله عز وجل ته ورتګ او د هغه په حضور کې درېدل در په یادوه. څلورم دا چې د خپل ځان سره به د خپلو اعضاو پر حرکتو حساب کوي. مثلا د ژبې خبرې، د پښو تګ، په لاسو نیول او کار کول، په سترګو کتل، په غوږو اورېدل. ته فکر وکړه چې نن ورځ ما په دغو اعضاو کم کارونه کړي دي، د هغو څخه مې مقصد څه و، د چا دپاره مې وکړه او پر کومه طریقه مې وکړه. دا د نفس سره حساب او محاسبه شوه. خو اوس به دا درته ووایم چې محاسبه النفس څه فایدې لري. د خپل ځان او نفس سره حساب کول ډېرې فایدې لري چې زه به په مختصر ډول سره درته بیان کړم. اول، د خپل ځان په عیبو خبرېږي
او هر هغه څوک چې په خپل عیبو نوی خبر دا غیر ممکنه ده چې اصلاح دي کی او یا دې پریږدي ځکه دی په خبر نه دی. د محاسبه النفس دوهمه فائدہ دا ده کنه کارونه در څخه پاته و پر هغه غفلت به توبه او پښیمانی وکړي او په ممکن وخت کې به هغه بیرته راوګرځوي او ادا به کړي. د حساب درېمه فائدہ دا ده چې د الله عزوجل حقوق پیژني. ځکه د محاسبه النفس څخه اصلي مقصد دا دی چې ته د ځان سره حساب کوې چې د الله عزوجل په حقوقو کې دي په کوم حقوقو کې کوتاهي کړې ده. نو خود اول دې د خپل رب حقوق وپیژندل او بیا دې حساب ورته وکړي. او د محاسبه النفس څلورمه فائدہ دا ده چې بنده د خپل رب او خالق په حضور کې کوتاهي ښکاره کوي. پنځم دا چې د محاسبه النفس په واسطه د الله عزوجل کرم، احسان او رحمت در معلومیږي چې پر خپل بندگانو د ډیرو ګناهو او مخالفتو سره سره ژر عذاب نه نازلوي، د توبې او مراجعه وخت ورکوي. ورونو د محاسبه النفس شپږمه فائدہ دا ده چې زموږ سرکشه نفس پکښې خواریږي او ذلیل کیږي. انسان د عجب، خودپسندۍ، کبر او غرور څخه